د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو مرستیال له کندهار والي سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو مرستیال مولوي محمد علي جان احمدي او ورسره مل پلاوي کندهار ولایت ته سفر وکړ او په ولایت مقام کې له کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب سره د هغه په کاري دفتر کې وکتل چې پر مهال د کندهار د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو رئیس حاجي ملا عبدالباري اخوند هم شتون درلود. په پیل کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو مرستیال مولوي محمد علي جان احمدي کندهار ته د خپل سفر اړوند هر اړخیز معلومات شریک کړل او د هیواد په کچه د شخړو د حل او د خلکو ترمنځ د یووالي او اتفاق راوستلو په موخه د دغه وزارت د وروستیو فعالیتونو او کړنو اړوند معلومات شریک کړل او هم د کندهار د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست د ادارې تعمیر، د دې ریاست اړوند میلمستون او نور موضوعاتو اړوند ستونزې شریک کړې چې په ولایتي کچه د حل او ستونزو د رسیدو په برخه کې د کندهار والي د همکاري غوښتنه وکړه. وروسته کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب ټول ته ښه راغلاست وایه او ویل الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د خلکو ترمنځ یووالی او اتحاد ډیر شوی او د هیوادوالو ترمنځ مخکني نفرتونه ټول له منځه تللي چې په خبره دا د همدې وزارت د مسؤلینو د ښه کړنو فعالیتونو پایله ده. محترم حاجي ملا صاحب د خلکو ترمنځ یووالی او اتفاق ډیر مهم وباله او د بریالیتوب راز د خلکو یو ځایوالی وښود او غوښتنه وکړه ترڅو د خلکو او ولس یو ځایوالی او اتفاق ته تر دې هم ډیر کار وشي. هغه دغه راز د دوی د شریکو سو موضوعاتو د حل په برخه کې د ولایتي ادارې په استازیتوب د بشپړ همکارۍ ژمنه ورکړه.